السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد الله په خیر علي. محمد الله نیم صد الله یم. ها صد الله طبیعت ته خیر ستړی مشي. خیر دې شکر دې الله دې زیات مو بدرنګ وا. نور وای کنه چې دې کلی وطن کې خیر خیریت او خیر بس باقی پته نه لګی نو. او بس دا خدای الله کار دی. سړی روغ جوړي خو بس بیا وای چې خپې او غزولې او مړ شو. ته څنګه یې نوکری دې ښه ده خان دې ښه دی؟ خان مې ښه دی نو والله بس خیر نه باندې دومره غوسې وکړې خو څوک هم نوکري ده په ایمان چې په خان دې راته دا خاني به دې ښکاري. والله چې دا مخو کې د خانۍ نه خو څه وکړم نوکري ده. زه یار زه لږ ځمه زما لږ کار رایاد شو. صبر وکړه چېرته ځې؟ لږ کار مې دی یار راځمه. اورېدلي مې چې پلار دې مړ شوی دی. او مړ شوی خو دی. یو دعا به وکړو الله دې وبخي ډېر ښه انسان ما ته به یې کله ناکله 10 روپۍ هم راکولي. دا خو د هغه عادت و هر فقیر ته به یې ورکولي. او رښتیا درون هغه واده دې وشو که نه؟ درون هغه واده دې لا پاتې دی؟ یا خدای دې اړونه کي یار زه ځمه زما کار دی کله وې رور او کله وې پلار زما کار دی زه ځمه. او رښتیا هغه سنډا درکړه اوس هم شته خو نه یاره سنډا دې خدای په تندر ولي زه ځمه زما کار دی یار ته پرېږده زه ځم زما کار دی. صبر وکړه چېرته ځې؟ خورم دې چک در باندې لګوم. نه یار زه ځمه زما کار دی. او وې ستا چې هغه بانډ راختې و مړه ته پرېږده که نه ګوره په سړیتوب پوه شه که نه ګوره. څنګه پرېږده ولې پرېږده؟ نو ولې ته څه کې؟ بس یو خبره درته کوم اخري خبره. اخري خبره مې کوه زه یې نه منم. څنګه به یې نه مني؟ ستا هغه پلار به یې مني. زه ځمه ستا هغه نیکه دې مه ایسار کړي. والله چې اوس در باندې دا مذهب وم یو پیاله چې بس کې نو بس استا اوس بیخي مازغه خراب دی والله نشم ایسارې ده چې بیا راشم بیا به در سره اوس کمه که نه. نه یو پیاله چې خو بس تا هغه نیکه مسکي والله که ستا هغه ټر نیکې م را باندې وسکي ویم چې بس کې نه څکم یار دوی په خلکو په زوره باندې څکي او په زور یې در باندې څکم. یار ته اوس بیخي لیونی شوی دا غوږ در باندې وام چې به څنګه نه څکي نه څکمې چې خو بس تا هغه پلار هم څکي. دا دې څوک د خدای ظالمه ده ته دې خوا ودرېږه چای بس کې چای نه څکمې دا دې رانه څه جوړ که ده ای د خدای ظالمه تا خو ما نه بونډی چرګ جوړ کو چای بس کې تا خو خدای غرق کا ګوره ما مغر کوه زما نوکرۍ سوال دی د دې نوکرۍ نه به مو باسې چای بس کې ګزار ونه کې دا ویم چې چای بس کې اوس ما کې پاتې سي خو ځه وبې څکو. ای ځوانه داسې کار دی چې اوس یې په کور کې اوس کا زما خو بیړي غرقه که څه په کور کې اوس کا تا خو زما کور روان کړو.